أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين عزيزانو دي علم مبارك شو خبر تاكوما ذکر سے دیمونگا دا مولانا منی بلاشا صاحب دا مبارکاتو دا دوره حدیث نه فارغ شو د سربندي په اسلام آباد کې صاحبانو ورټوکړه اوس بیا ان شاء الله د سربندي ورته کوو نو د دې لپاره چې دا مجلس علماء دا او د علمي مجلس شو د علم خبرې تاسو کوم عزیزانو علما ډېر وسات خلک یو کتاب د حجة الاولیاء ورته وایي په دې کې دا بیان راغلی دا چې علما څنګه دي العلماء نجوم الارض دا علماء چې دي زمکه ستوري دي زمکه وستوري په اسمان کې ستوري دي په زمکه ستوري دي په اسمان کې خو ستوري مګینو او په زمکه ستوري دا علماء دي سورۃ الله درې صفات ورکړي د قران پاک الله تعالی بیان کړی دا ستوري څه کار کوي الله تعالی د شنوي رجوم للشیاطین یو د ستوري صفات دا چې دای شیطانان ولیدا بڑا شیطانان خیجی حدیث کې راغلی لوی بیان راغلی دا شیطانان خیجی کوشش کوي چې د ملائکه خبري واوري او الله ستوري ورته معلوم کړی دي الله ستوري ته اسلامه پرې دي ستوري فراش داس وی ولي کتره وليږي څوک منځ څوک لیونای چې باوتر نه جوړ شي ولي بیابان ورته حدیث کې د بیان راغلی دا او زم سورۃ الله صفات ورکړي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله وايي موږ اسمان خایسته کړی دا په ستورو باندې په چراغونو باندې دریم صفت په ستورو کې څه ده قران پاک الله تعالی د شنو بیان کوي وبالنجم هم يهتدون ستوري د څه شي دي چې په ستورو باندې دا خلق لارې پیدا کوي لارې په لوټانو صداقت لګيږي چې دا لانکیول ملک ته زم په کومه لار به زم ستورو ته ګوري دا ابو جاز والا دا په ستورو باندې لار معلومي نو الله تعالی د شنوي او بالنجم هم يهتدون په ستور باندې دوی لارې پیدا کړي نو د ستور کې درې صفات سو او درې فائدې شته یو فائدې دا څه چې شیطانان ولي دوه فائدې دا څه چې اسمان په خایسته ده دریم فائدې دا څه چې په دې باندې لارې پیدا کیږي حدیث کې راځي حضرت رسول الله سمای چې په ستور کې څوک بل شی پیدا کوي دا خبره باطلې دي بعض کسان دي دا نجوميان نه دي دا ساحران وګورئ چې ورته تاسو سوري مو جنگاو چې تاسو سوري د څه دا چې تاسو سوري د څه دا ټول خبري غلط دي ګورئ دا خبري چې ټول مني حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي کاهن ته وټک حرام خبره منل کفر د څه مرضی نه دا ټول خبري دروغ دي دا حقیقت نه لري دا غلطي خبري دي دا حدیث خلاف خبري دي اصل په سوري کې دا درې فائدې دي په حدیث باندې ثابت ده امام بخاری دا حدیث سره نقل کړی ده نو اسمان کې ستوري دي هغه څه کې شیطانان ولي نو په دې ځمکه کې علما ستوري دي دا اوس څه دا شیطانان دې ځمکه ولي دوه قسم شیطانان دي ګوري عزیزانو ځان پوکې به دي باندې شیطانان دوه قسم دي یو انسي دي او بل جني دي اخر صورت خو د قران درته معلوم ده کنه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دوه قسم شیطانان دي یو پیران دي او یو انسانان دي خدا انسی شیطان ډیر بد ده دا ډیر خطرناک ده په نسبت سره جنی شیطان په ذکر باندې منډه وهي چې ذکر شروع شي هغه نشي څنګه دلای نو حضرت رسول الله مبارک متوای
و اي مؤمنانو چې غسل خانه ته لټرین ته داخلي دي مخکې لګنه بچوای اعوذ بالله من الخبث والخبائث ولې په دې لټرین کې شیطانان ډیر دي سړي ته تکلیف رسي په دې لټرین ټول شیطانان ډیر دي ځکه په لټرین کې ذکر نه کیږي کوم ځای کې ذکر نه کیږي هلته شیطان موجود دی هلته ذکرونه نه کیږي نو شیطان په ذکر باندې تخت چې څه ذکر کیږي هلته تخت هلته شیطان نشي راتلی ځکه حدیث کې راغلی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي دا شیطان د انسان په دې زړه باندې خپل خلصوم راځي وسوسه ورته شي خو چې کله ذکر شروع شي نو خناسي منډي وي تخت بیا انسي جني شیطان په دې ذکر باندې تخت خو انسي شیطان دا کاتره نه دا فساق فجار ذکر دا کزر وری اعوذ بالله ویم نسمي دې تدبیر شوټي نه بلکار